دې کس چې د ټول عمر مسافري وکړه خو کوسه تاسو حالات وینئ کنه نو تاسو به هم په جړه باندې مجبور شئ چې هغه بالکل چې دنو دا یې چې زه به مړ کېږم او ډېر زر به چې دنو زه د دنیا نه رخصتېږم. ملګرو سیټه به تاسو دا کس ښکاري کنه دینه انټرویو اخلي په دې انټرویو په دوران کې چې دا کوم الفاظ استعمالوي او چې ما ټول عمر چې دنو مسافري کړله په سعودي عرب کې لګیا وم د خپل بچو لپاره او د خپل ځان لپاره ونن چې دنو زه خپل ځان نشم بچ کولای او زه په دې سیریس حالات کې هم کنه چې زه خپل ځان نشم بچ کولای چې وځ زه سو کوم چې دومره روپۍ به زه د کم ځای نه پیدا کوم او دومره روپۍ به زه راوړم په هغه باندې به زه خپل علاج کوم. نو چې تاسو رقم کس کاری کنه د دې دوه ګردې چې د مکمل تور باندې ختمي شوی دي د دې مکمل تور باندې دوه ګردې ختمي شوی دي د علاج سره کیږي او د څو وخت په پاتہ کې بعد چې دوه پیر د علاج سره کیږي او بیا د ډاکټر ویلي کنه وای کته تقریبا چې د 40 لک روپۍ راوړه چې مونږ چې د تاسو اپریشن وکړو 40 لک روپۍ خو دې راوړه او 40-50 لک روپۍ خو چې په ګرده باندې راځي ته یو ګرده راوړي چې هغه چې د مونږ ته ولګو ملګرو نو تقریبا 1 کروڑ روپۍ پورې راځي او دې غریب چې دا وایي هیڅ هم نشم کولای دا یې نه کنه چې زما مړ کېږم او خو ته پته ده کنه ځکه چې هغه واسه نه کیږي او بل دا ویلي دي کنه چې څومره پښتانه وي زما سره مدد وکړي او تاسو کوشش وکړئ کنه دې کسر ضرور مدد وکړئ کدا د هر کوم ځای سره تعلق ساتي او ما ول ویډیو وکړه کنه زما هم هغه جوړیږي کنه چې تاسو ته وایم چې دې چې کومه مسله د ټول عمر په سعودي عرب کې مسافري کړله مزدوري کړله اوس چې په کوم کنډیشن کې ده په کوم سیریس حالات کې ده کنه هغه هیڅوک چې هغه اوس مدد نه کوي ملګرو نو کوشش وکړئ دې سړي سره ضرور مدد وکړئ دا وایي کنه چې دوه ګردې چې د مکمل تور باندې ختمي شوی دي اوس چې دې ته د علاج ضرورت ده ډاکټرانو دا وایي چې 40 لک روپۍ تراوړه چې موږ ستاسو ګردې چې د سپ پریشن به موږ دلکو چې یو کس نه ګرده راوړو دی بل کس ته د دوه کسان چې کوم پریشن وي دا موږ کوو او 40 لک روپۍ به تراوړي 40-50 لک روپۍ چې دنه دا په چې په ګرده باندې لګي نو چې دنه هیڅ هم نشم کولای تقریبا په هفته کې 2 پیر زړه علاج کوم نه غینې صفاهي کوم داغه نه پر زر اعظم او معلومات طبيعت ډیر زیات خرابېږي چې 2-3 ورځې وشي نو زه بیا چې دنه لاړ شم او د خپل اینه صفا کوم او پښتنو نن چې دنه موږ لا پکاره چې موږ دې کس سره ضرور مدد وکړو او دې چې کومه تعاون دی چې موږ سره وکړو لګي روپۍ ولا ورکو او دې روپۍ پورا کو چې دې چې کومه ګردې خرابې دي چې دا وته یو کس نه راوړي بل کس ته او بل دا چې د ګرده ولا هم واخلي مرګ تاسو به دې بارک سوي خوند کمنټ ضرور وکړئ او دې کس سره ضرور مدد وکړئ تاسو ډېر عزت شکریا وي ما چې ولې نو ما چې کومه به وسی ولیدا نو ما دې لپاره ویډیو جوړ کړه چې تاسو چې دې سره تعاون وکړئ کله هر کوم ځای سره تعلق ساتي کوشش وکړئ تعاون سره ضرور وکړئ نن په مصیبت کې ټول عمر مسافري کړله ونن په کوم حالات کې نوې هم نشي کولای خپل مرګ چې دنه په خپل باندې چې زه به خامخا اوس مړ کېږم ځکه چې دوه ګردې ختمې دي او زما دومره وس نه کېږي د 1 کروڑ روپۍ پورې خرچه پې راځي کنه نو هغه وایي کنه چې زما سره تعاون وکړئ امجد بھائی چې ویډیو کړی هغه ویډیو مې وکتله نو ما سره هم شریک کړه